ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 هجري شمسي کال د لویا د سلواغې شپږمه نېټه ده. درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو سره د مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بېلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان والي په مشرۍ د ملګرو ملتونو ادارو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوه. د لغمان ولایت په مقام کې د یاد ولایت والي قاري بختیار ماس په مشرۍ د ملګرو ملتونو له بېلابېلو ادارو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په یاده ناسته کې د لغمان والي قاري بختیار ماس سربېره د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج حافظ انځرګل عبدالله، د لغمان اقتصاد رئیس مولوي عطاالله فاتح، د یو شمېر سکټوري ادارو رئیس صاحبانو، د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو استازو او د تطبیقونکو موضوع مسؤلینو ګډون کړی و. د لغمان والي قاري بختیار ماس د ملګرو ملتونو ادارو او همکارو موضوع ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي امارت د اصولو په چوکاټ کې به د بشري او انکشافي پروژو د ښه تطبیق لپاره بشپړه همکاري کوي او د ولایتي ادارې ملاتړ به ورسره دوام ولري. هغه زیاته کړه چې د لغمان ولایت خلکو ته د بنسټیزو خدمتونو رسول او د خلکو د ژوند د شرایطو ښه والي د ولایتي ادارې لپاره اساسي موخو څخه دي. همدارنګه د لغمان ولایت اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د ولایت اساسي اړتیاوې د بشري وضعیت او انکشافي لومړیتوبونو ته د ملګرو ملتونو له استازو سره شریک کړل. همدارنګه د لغمان اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د ولایت اساسي اړتیاوې، بشري وضعیت او انکشافي لومړیتوبونه د ملګرو ملتونو له استازو سره شریک کړل او د سکټوري ادارو د غوښتنو په استازیتوب یې د بېلابېلو برخو مهمې اړتیاوې وړاندې کړې. ورته مهال مرستیال والي الحاج حافظ انځرګل عبدالله په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو ادارو او تطبیقونکو موضوع هڅې وستایلې او هغوی یې وهڅول چې د سکټوري ادارو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي او خپلې پروژې د ولایت د واقعي اړتیاو پر بنسټ تنظیم کړي ترڅو مرستې پر وخت، شفاف او عادلانه تر اړمنو خلکو ورسیږي. هم مهاله سکټوري مسؤلینو د روغتیا، پوهنې، کرنې، اوبو رسونې، بیا رغونې، ټولنیز ملاتړ، معیشت، سرپناه او بیړنیو بشري مرستو په برخو کې د مرستندویه موسساتو له استازو د پراخو او دوامداره همکاریو غوښتنه وکړه ترڅو زیانمنو، بېوزلو او لرو پرتو سیمو کې میشتو کورنیو ته لازم خدمات ورسیږي. بل ورته د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو استازو د خپلو روانو فعالیتونو، شته همکاریو او راتلونکو پلانونو په اړه معلومات وړاندې کړل او ژمنه یې وکړه چې د ولایتي ادارې سره په همغږۍ به د سکټوري ادارو غوښتنې تر خپلې وسې پورې په پام کې نیسي. د مرستندویه بنسټونو استازو د بشري همغږۍ، معلوماتو شریکولو او د بیړنیو اړتیاو د دقیقې ارزونې پر اهمیت ټینګار وکړ. دوه غیر امارتي موسساتو مسؤلینو د لغمان والي سره ناسته وکړه. د ختیځ زون د یونیسف او نړیوال روغتیا سازمان یا WHO غیر امارتي موسسو مسؤلینو چې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سمیع الله عابد نیازي ملتیا کوله د لغمان والي قاري بختیار ماس سره ناسته وکړه. په دې ناسته کې د یادو موضوع مسؤلینو د صحت په برخه کې د لغمان والي ته معلومات وړاندې کړل. دوی ویل چې په افغانستان کې 14 ډوله واکسینونه تطبیق کیږي او په لغمان ولایت کې هم په یاده برخه کې خپل فعالیتونه روان کړي دي. دوی په یاده برخه کې د ولایت له مقام څخه د لا نورو همکاریو غوښتنه وکړه. د لغمان والي قاري بختیار ماس د یادو موضوع له مسؤلینو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د لغمان ولایت اداري دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانیستي دي. اغلی ماس زیاته کړه هر وخت چې تاسو له کومې ستونزې سره مخ شوئ کولی شئ په ډاډه زړه له موږ سره شریک کړئ. لغمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې ناسته ترسره شوه. د لغمان والي قاري بختیار ماس په مشرۍ د امر بالمعروف ریاست په سکرټریت د اړونده ادارو مسؤلینو او استازو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د لا ښه تنفیذ او تطبیق کمیټې ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د لغمان والي سربېره
شاپیره مرستیال والی حافظ انځرګل عبدالله، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست رئیس مولوي پاچا ګل احمدي او د اړوندو بیلابیلو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. په ناسته کې د لغمان والی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د قانون د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې اترې وکړې او د یاد قانون په عملي کولو یې ټینګار وکړ. د ناستې پر مهال د امر بالمعروف رئیس وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د قانون د ښه تطبیق په موخه حلقې جوړې کړي دي. د همغو حلقو د مسؤلینو له لوري به ولسونو سره ناستې کیږي او منقراتو په اړه به ورسره معلومات شریکیږي تر څو یاد قانون ښه عملي شي. د یادونې وړ ده چې د نوموړو کمیټو له لوري به په بیلابیلو سیمو کې ولسونو سره ناستې کیږي او د قانون په اړه به ورسره معلومات شریکیږي. لغمان کې 4 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لغمان کې له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې لخوا د خوړو نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ 4 هغو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې د وروستیو ورښتونو او واورو له امله زیانمنې شوې وې. د یاد ریاست د نشراتو مسؤل حیات الله مومن رسنیو ته ویل چې په یادو کورنیو کې 4 د مرکز مهترلام، 4 د الینګار، 6 د دولت شاه، 6 د علیشنګ، 3 د بادپخ او یو هم د قرغې ولسوالۍ و چې د لومړي ځل لپاره ورته مرسته وویشل شوه. په یاده مرسته کې هرې کورنۍ ته 100 کیلوګرامه اوړه، 9.1 کیلوګرامه غوړي، 12.5 کیلوګرامه دال، 1 کیلوګرام مالګه، سوپر سیریل او مغزي حلوا ورکړل شوه. مرسته اخیستونکو کورنیو د مرستو په ترلاسه کولو خوښي وښوده او له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست او د همکارو موسساتو څخه یې مننه وکړه چې د زیانمنو کورنیو پر وخت لاسنیوی کوي او مرستې ورته رسوي. لغمان کې د ترافیکو مدیریت له 400 موټر چلوونکو څخه عملي ازموینه واخیسته. دا په لغمان کې د امنیه قومندانۍ د ترافیکو مدیریت له لوري د 15 ورځني کورس څخه د فارغ شویو 400 موټر چلوونکو څخه عملي ازموینه ده. د یاد مدیریت د تعلیم او تربیه امیر وایي که په ازموینه کې کوم موټر چلوونکی ناکام شي اسناد نه ورکول کیږي او بلې دورې ته به پاتې شي. دغه لیسنس دا د ډریورۍ سره تړلی دی، نو دا اصول دي د ډریورۍ چې باید لیسنس ولري. څنګه چې ګاډی جواز لري لکه جوارسیر، نو دغسې ډریور هم باید جواز د رانندګۍ ولري چې د هغې ته موږ تاسو لیسنس وایو. نو زموږ بار بار دغه توصیه د ډریورانو ته هم دغه وایو چې بغیر د لیسنس نه ګوره څوک جادې ته داخل نشي، ډریوري دې څوک ونه کړي. بل لور ته فارغ شوي موټر چلوونکي د ترافیکي اصولو او قوانینو په برخه کې یادې زده کړې مهمې ګڼي. دا دونه موږ ته مهمې وه چې مخکې مثال موږ تلو راتلو په دغه لوحو په دغه نور علاماتو نه پوهېدلو، خو دغه 15 ورځو کې په دو پوه شولو چې دغه علامې څه معنی، په کوم ځای کې توقف، په کوم ځای کې نه درېږي، په کوم ځای کې باید په موډ شي، کوم ځای کې باید په کوم صورت اوسېږي. یعنې ډېره زده کړه مې ترې وکړه. دا زموږ لپاره ډېر ګټور دی، ځکه یو ډریور چې هغه په شهرا کې ګرځي یا ولایتونو کې سفر کوي نو هغه لپاره لیسنس ضرور ده، لکه بدون لیسنس څخه نه کېږي. او لیسنس کورس چې څوک اخلي هغه د ترافیک په اصولو، د لاین په اصولو او د ډریورۍ په اصولو ټولو باندې پوهېږي. د یادونې وړ ده چې د ترافیکو مدیریت له دې وړاندې هم له 100 موټر چلوونکو څخه عملي ازموینه اخیستې او دا لړۍ لا دوام لري. درنو قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.